السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا و مسلم بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو کس دی په غوسه کې خپلې ښځې ته ویلي دي که پلانکي کره لاړې نو په ما به طلاق ای. نو فلهذا اوس دی په خپله خبره خپېمان هم دی او هغه یې په غوسه کې دا خبره کړې وه، که دا ښځه لاړه نو څنګه وي جناب. عام طور سره خو 90% طلاقي په غوسه کې سړی چې د ښځې نه ښه خوشحاله یو نه خپه یو نه مسله یو نه مشکل نه بل شي، بیا داسې لیونۍ خبره کوي. دا لیونۍ خبره خو کوي داسې حالت کې چې کله غوسه راشي عقل لاړ شي، نو چې عقل ته لاړ شي خر شي، نو چې خر شي بس بیا دا طلاقونه اچوي. نو سم سړی خو طلاق خدا کوه اچي. خو زه بهرحال مسلې ته راځو. مسله دا ده چې دې ته تعلیق به شرط وایي. که کله هم دا ښځه همغه کور ته لاړه په دې سړي به طلاق وي. اوس خبره پکې کوو. که دا غیر مدخول بها وه، یعنی ده ورسره لا شپه نه ده تېره کړې، نو بیا یې که یو طلاق هم ویلی به بایني، بیا به جدیده نکاح کوي. او که مدخول بها وه نو که صریحي الفاظ یې کړي لکه طیل قاف پکې راځي، دې ته صریحي الفاظ وایي، نو بیا په یو ځل یې ورته ویلي که ته پلانکي کار لاړې نو په ما به طلاق یې، نو دې سره یو طلاق رجعي واقع کېږي چې هغې کې د ښځې د رضا نه بغیر هم دا سړی رجوع کوی شي. که ښځه راضي که نه راضي دا سړی رجوع کوی شي. خو که نیت یې د دریو پکې کړی نو بیا غرق دی، بیا به دا ښځه ټول عمر دې کور ته نه ځي. که کله هم ورکره لاړه نو بس دا ښځه بیا د ده پردی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.